د فضل خرچۍ باره کې یو څو خبرې هغه ذکر کوو. په یوه شپه کې 15 لاکه روپۍ په بدګانو او په ډمو باندې هغه ولګئ. دغه سړي ته ووایه چې ستا په دې محله کې او په دې ګاونډ کې یو غریب سړی دی، د هغه د ډوډۍ چار نه کېږي، راشه یو تروړه وړه وله واله. خدای شته زما خو لاس په دې ټایم کې تنګ دي، خدای شته لکه څه نشته، ګزاره نه کېږي. نو هغې ته دې بیا خدای شته ګزاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل بما علم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نن دې سبق کې به منګه د فضل خرچۍ باره کې یو څو خبرې هغه ذکر کوو او د فضل خرچۍ چې کم اسباب دي او په کومو سیزونو کې خلک فضل خرچي کوي د هغې نه به یو 2-3 سیزونه هغه چې زموږ په معاشره کې نن سبا هغه ډیریږي او ورځ په ورځ باندې په دې کې خلک اخته کیږي، د هغې نشاندهي کوو چې الله تعالی ته موږ ټول هغه وساتي. اول خدا چې فضل خرچي دا انتهایی درجه هغه ناکاره عادت دی. الله جل جلاله دا د شیطان خوی هغه ذکر کړی دی چې ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. فضل خرچي کوونکي دا د شیطان رونه دي، یعنې د شیطان په شان دي. څنګه چې شیطان له الله جل جلاله هغه قوتونه ورکړل او هغه د خپل د الله تعالی ورکړی شوي قوتونه په نافرمانو او د الله تعالی د لارې نه د خلک په ګمراه کولو کې هغه صرف کوي، نو دغه رنګې د فضل خرچه خلک هغه د الله تعالی ورکړی شوی نعمت چې مال دی د الله تعالی په نافرمانی کې خرچ کوي. یو اسراف ته یو تبذیر دی. اسراف ویل کېږي کوم ځای چې د لګولو دی نو په هغې کې د حد نه زیات لګول، دې ته اسراف وایي. زیات لګولو یي خو لیکن تی پکې لږ زیات لګې. او فضل خرچي دی ته وایي چې یو ځای د سر نه د لګولو د مال دی نو او هلته کې ته څه لګې مال لګې، نو دا ناروا دي. بل حدیث کې دا راځي چې د قیامت په ورځ به د انسان قدم تر هغه وخته پورې پورته نشي تر څو چې د ده نه 15 تپوسونه نه شوي. اول نمبر تپوس پر د نه کېږي چې تا عمر په څه کې تیر کړی دی، دویم ځواني دې په څه کې تیره کړله، دریم او څلورم سوال دا دی چې تا مال څنګه ګټلی دی او مال دې بیا څنګه لګولی دی. نو په دې باندې سوچ کول پکار دي چې ګوره منګه په ودونو کې یا اسې د خادۍ په موقع باندې هوایي ډزې کوو یا آتشبازي کوو، نو په دغه آتشبازۍ باندې یا په دغه هوایي ډزو باندې څومره خرچه کیږي؟ په زرګاو روپۍ منګه په یوه شپه باندې په دې خرچ کو. دغه رنګې په ودونو کې نن سبا ډیر دا رواج شوی دی چې بدګان خلک راولي او ګډولو لا او دغه پروګرامونو لا یا ډمې راولي. نو حدیث کې خدا هم راځي چې ان الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، چې سرود دا پزړه کې منافق واله داسې راخیږي لکه څنګه چې په پټي کې اوبه هغه فصل او غیا چې دا راخیږي. دغه رنګ بل حدیث شریف ذکر دی چې الغناء منفذة للمال ومسخطة للرب. سرود اوریدل، ټنګ ټکور اوریدل دا د مال ختمونکی ده، د مال برکت د دې سره ختمیږي او مال وسره الله تعالی ختمه او سړی غریب کیږي په دې. او مسخطة للرب او د الله د غصې سبب دی. دا خو په شریعت کې د دې هغه نارواوالی دی. اوس موږ دې دا سوچ وکړو چې موږ په یوه شپه باندې دغه بدګان یا دا ډمې زموږ دا کم خلک راولي، نو په لکاو روپۍ خو سره هغه اول خبره وکړي، په هغه راولي، بیا د هغې نه وروستو چې کله دغه پروګرام نو په هغې کې په هغې پیسې نوستل یا هغو له پیسې ورکول، د دې حساب کتاب به موږ الله له ورکوو. چې کله موږ الله ته مخامخ شو په هغه ټایم باندې به موږ د دې خبرې څه جواب ورکوو چې پیغمبر علیه السلام فرمایي قدم به دې نه پورته کیږي تر څو پورې چې ستا نه دا سوال نه شوی، تا له دې جواب نه ورکړی چې تا مال ګټلی څنګه و، د ګټلو طریقه دې څه وه او د لګولو طریقه دې څه وه. موږ دې په دې باندې سوچ وکړو. و دغه خلک چې په یوه شپه کې 15 لاکه روپۍ په بدګانو او په ډمو باندې هغه ولګئ، دغه سړي ته ووایه چې ستا په دې محله کې او په دې ګاونډ کې یو غریب سړی دی، د هغه د ډوډۍ چار نه کېږي، راشه یو تروړه وړه وله واله، یو نیم کیلو چای وله واله، چېرته 1 کیلو غوړي وله واله. خدای شته زما خو لاس په دې ټایم کې تنګ دي، خدای شته لکه څه نشته، ګزاره نه کېږي.
نو هغې ته بیا خدای شته ګزاره دي نه کېږي او په یو شپه کې لکه 15 لک روپۍ هغه بدګانو له ورکولی شي ته به خدای له څه جواب ورکې دغه کسانی په جومات کې به کار کېږي یا په لاره کې کار کېږي یا چې د کور مخې ته نالی به خرابوي نو په هغې کې 1000 روپۍ نه لګوي او په بدګانو باندې په لکونو روپۍ هغه لګوي نو د الله په نسبت باندې الله ته به مخې ته ولاړ یو د دې خبرې به جواب ورکو چې تا دا پیسې ګټلې څنګه وي او بیا دې خرج کړي څنګه دي او بل دا چې په هوایي ډزو کې بیا ډېرې پیرې هغه نقصانات دا پکې وشي په یو انسان باندې ولګي د هغې نه انسان هغه مړ شي یا انسان ته هغه جوبل شي زخمی شي دا هغه بل نقصان دی او بله هغه پریشانی ده نو موږ د دې خبرو نه ځان وساتو الله جل جلاله دې موږ د دې ګناهونو نه وساتي او د فضول خرچې نه دې الله تعالی موږ وساتي الله جل جلاله د عمل توفیق را نصیب کړي